بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران کتونکو. نوید بهزاد د مردان نیوز پیک ان تاسو په خدمت کې حاضر یم. هیله لرم چې روغ جوړ او خوشاله وئ. کتونکو دا وخت تاسو ته مهم خبر در کوم چې ملکن لیویز لخوا په سخاکوټ کې د مردان د امن جرګې مشر سید کمال شاه باچا گرفتار شوی دی. ګران کتونکو تاسو له تفصیل در کوم چې څو میاشتې مخکې په سخاکوټ کې محمد زاده شهید اګروال ډېر په بې دردۍ سره شهید کړی و او د هغې په شا دغه یو وجه وه چې هغه د نشي خورونکو خلاف جهاد شروع کړو او بیا د هغې نه وروستو هغه په ډزو ووژلی شو. د هغه کورنۍ ته تر دې دمه پورې انصاف نه دی میلاو شوی. نو د دغې په ضد باندې د سخاکوټ خلکو او دغه شانتې نورو خلکو د یو احتجاج تابیا کړې وه چې پکې د مردان زموږ د امن جرګې مشر چې کوم دی سید کمال شاه باچا هم شریک شوی. د پولیسو لخوا دا وینا وه چې د دغه احتجاج نه امن و امان ته خطره ده او ډېر احتجاج کوونکي چې کوم هغه گرفتار کړي شو چې پکې سید کمال شاه باچا هم گرفتار شو. ولې د سید کمال شاه باچا باره کې به زه دا ووایم چې هغه د امن جرګې مشر دی او د امن و امان د ښه کولو لپاره د روغې سپالې راوستو دپاره هغوی بې انتها قربانۍ او کوششونه دي او نن هم هغه په دغه نیت باندې تللی و چې د محمد زاده شهید اګروال کورنۍ ته انصاف میلاو شي. او بل خوا د هغوی دا هم وینا ده چې هغوی پرامن احتجاج کولو ولې د پولیسو لیویز د خوا په دوی باندې فایر وشو او دوی د احتجاج نه منې کړی شو. ګران کتونکو دا مهم خبر تاسو له یو ځلې بیا در کوم چې په سخاکوټ ملکنډ کې د پولیسو لخوا د مردان امن جرګې مشر سید کمال شاه باچا گرفتار کړی شوی دی. ګران کتونکو انشاءالله د نوې رپورټ نوې خپرونې سره بیا ستاسو خدمت کې حاضرېږم. الله په امان.